نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترمینو د سورة اسم اعظم یو ډیره طاقتوره بهترینه وظیفه درخیم د اسم اعظم چې د هر حاجت او د مشکل په باب باندې وایس الله پاک جل جلاله هغه حاجت هغه مشکل لما بین څخه وړي. دا یو داسې وظیفه ده چې داسې طاقتوره وظیفه ده، تاسو به ډېر د اسم اعظم په باب باندې اورېدلی وي چې اسم اعظم چې د چا یاد وي هغه چې په دنیا کې څه وغواړي هغه کېدلی شي. او اسم اعظم یو له هغو خلکو ته معلوم و چې ذوالقرنین باچا نومیږي. په قرآن کریم کې نوم راغلی ده، د دنیا څلور سره کونجه لیدلی دي، دې ته اسم اعظم یاد و. خو اسم اعظم چې د په ټول قرآن کریم کې ورک د چاته نه ده معلوم. زه نن د اسم اعظم له صورت څخه یو کوچنی آیات درښیم، په دې باندې عمل وکړئ انشاءالله د هغه به برکت سره ستاسو څه غواړئ هغه به الله پاک جل جلاله د اسم اعظم په برکت سره درکړي. دنیا غواړئ دنیا الله درکوي، رشته غواړئ رشته الله درکوي، اولاد غواړئ نارینه اولاد یا زنانه اولاد الله درکوي، او چې څومره څه غواړي له الله څخه الله یې درکوي، ځکه چې الله پاک جل جلاله یو داسې مهربانه ذات چې خپل بنده الله ته ورسي لاس ورته پورته کي او دغه اسم اعظم ووایي، الله پاک جل جلاله یې خالی لاس نه راردوي، الله پاک جل جلاله جواب نه ورکوي. چې دی څه غواړي او پر هغه شرایطو باندې برابر وي الله پاک جل جلاله یې دته ورکوي. اسم اعظم کې الله تعالی جل جلاله یو ډیر زیات قدرت او طاقت یې ښیي ده. د دې په باب باندې ډیر فضائل راغلي دي. د سلیمان علیه السلام چې کله بچي و هغه داسې بچي تېره کړې ده چې د دنیا هر قسم ته حیوان د تابع و، که دیبان و که لیوان و، چې څومره حیوانات و که پیرانان و دا ټول د تابع و. د ده بې صلاح د ده بې اجازته یو کارم نسوی کولی. د ده په زمانه کې یوه ښځه وه چې هغه هم باچا وه، بلقیس نومېدله، خو ده ته یې خوند نه ورکوی چې ښځه دي او بیا دې باچایي کوي، ځکه چې دا خو زموږ د کتاب شریعت هم خلاف ده چې ښځه باچایي کوي پر انسانانو باندې. نو هغې باچایه ښځه کومه چې وه بلقیس هغه دا غوښتل و سلیمان علیه السلام ته یو تحفه رااستوله د سرو زرو خښتې و خپلو سپاهیانو ته په لاس ورکړي چې تا ده ته ورولېږئ، که چیرې دی داسې کمزوری باچا و نو دا تحفه به قبوله کړي، که چیرې زورور و نه یې قبلوي. خو دا د ده له باچي څخه نه وه خبره. تر دې مخکې سلیمان علیه السلام خلک ورولېږل چې اسلام راوړه. کله چې هغه خلک ورغلل هغه بعد څخه دې ورته وویل ستاسې ولاړ شئ زه به مشوره وکړم. نو هغه خلک یې راواستولو د سرو زرو خښتې یې په لاس ورکړي چې ته یې ورښکاره کړي چې دا څنګه باچا ده زه به ده یار وګورم. خو دې ته نه وه معلوم سلیمان علیه السلام ته الله څنګه باچي ورکړې وه. کله چې هغه له هغه ځایه را روانېدلې دلته سلیمان علیه السلام ته خبر راورسېدی چې دوی داسې د سرو زرو خښتې راخستې تا ترې رارسوي، په دې باب باندې کیسه ټوله ورته وکړه. سلیمان علیه السلام و خپل فوج ته امر وکړی و خپل حکومت ته چې ولاړ شي د سرو زرو په خښتو باندې دیوالونه ورته جوړ کړي. هغه چې امر وکړی دوی خپل کار شروع کړي، د سرو زرو په خښتو دیوالونه ورته جوړول ورته تر نیمۍ ورسېدلو. هغه د بلقیس خلک چې رالو د سرو زرو خښتې په لاس کې کله چې یې ولیدلو چې دلته خو د سرو زرو په خښتو دیوالونه جوړېږي، خپلې خښتې یې پټې کړې، په هغو باندې وشرمېدلو چې یعنې دا خو موږ داسې باچا بلی چې له ده سره به څه نه وي، موږ دا د سرو زرو خښتې په تحفه کې ورته راخستې دي او دی دلته دیوالونه په سرو زرو باندې جوړوي. هغه یې بېرته پټ کړو ولاړو خپل بلقیس ته یې دا کیسه وکړه. هغې ومنله چې یاره دا یو داسې باچا ده چې په نړۍ کې داسې باچا نشته لکه دی. بیا چې کم دی د بلقیس چې کومه ده ته راتله د ملاقات لپاره سلیمان علیه السلام و خپلو خلکو ته وویل چې د بلقیس تخت به څوک ما ته راورسوي تر دې مخکې. خو ډېرو ورته وویل، چا ورته وویل چې زه را رسوم په یوه ګنټه کې، چا ورته وویل چې دا را رسېږي تر دې مخکې زه را رسوم، چا څه ورته ویل. خو په دې دوران کې یو سړی و هغه ورته وویل سلیمان علیه السلام ته ویلې ویل ته چې سترګې پټې کې بېرته خلاصوې انشاءالله د تا مخ ته به یې دې قټ پروت وي. سلیمان علیه السلام ورته وویل چې دا سړی دی ما په کار ته ولاړ سه. کتابونه لیکي چې د دغه سړي صورت اسم اعظم یاد و، ځکه چې دا د کمال نه و چې په دونه هغه د څو کلو لار ولا په مابین کې مثلا ډېره لا اوږده لار وه
په دې دوران کې د سترګو پرب کې دراورسوي دا کټ دا څه وجه و د سورته اسم اعظم یا د اسم اعظم په برکت سره دغه تخت د بلقیس و سليمان علیه السلام ته راوړي. نو دوستانو دا یو داسې صورت ته دا یو داسې اسم اعظم د پدې کې الله داسې قدرت او طاقت یې خیر شي څو غواړي اغه ناممکن کار چې تاسو تر وس بهار وي سدانه سي کېدل الله پاک جل جلاله به دې په برکت سره کوي. ځکه چې ما تاسو ته واقعا بیان کړه چې د دون ځای لار دون مسافه او بیا هم د سترګو فرب کې دراورسو د اسم اعظم په برکت سره که تاسو د اسم اعظم په برکت سره هر څه الله وغواړي الله یې درکوي. الله ډېر مهربان ذات تر مور او فلار الله پاک جل جلاله خپل بنده خپل در څخه نشړي کچيري بنده په اخلاص ورسي او عقیده یې مضبوطه وي ورته ورسي الله پاک جل جلاله خپل مقام څخه خپل ځای څخه نراشي. دوستانو هغه وظیفه ده د مازیګر لمنځو ورسته به کوي فاوداس سره بغیر لوداس يم کولای شي خو فاوداس سره ډیر خوندور هغه وظیفه درخم ترغه مخ کې دوستانو یو هیله ده چې دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ ته نور ملګرو ضرور ورسوي. دوستانو وظیفه ده اعوذ بالله بسم الله شریف وایس لغه ورسته بعد درې واره درود ابراهیمی وایس اللهم صل علی مبارک ده لغه ورسته بعد دغه آیات وایس د سوره ال عمران یو آیات ده الف لام میم الله لا اله الا هو حي القيوم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم دغه به وایس تقریبا یو اویا ځله د مازګر لمنځور است په پای کې به بیا درې ور درود ابراهیمی وایس لغه ورسته به الله پاک جل جلاله ته بلاس پورته کوي. ګوري دوستانو دعا به ضرور کوي ځکه ما تاسو ته ویل چې زموږ کتابونه لیکي چې دعا مغز العبادات دعا چې د مغز دی عبادت او نو دا دعا ضرور وکړي. کله چې می دغه وظیفه وکړه یو اویا واره می وې لغه ورسته الله تعالی سپورته کوي دعا وکړي چې الله څخه غواړي الله پاک جل جلاله یې درکوي. یو ځل ضرور دوستانو په دې وظیفه باندې عمل وکړي ان شاء الله الله پاک جل جلاله بس تاسو حاجات در فرقه او مشکلات بل ما بین څخه ولاړ شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.